تاسو ښایسته خبر لرم هغه دا دی قمر بنسټ پلان لري چې 300 اسکالرشپونه خپلو ځوانانو ته ورونو خویندو ته وړاندې کړي په دې کال کې فی الحال دا اسکالرشپونه فقط په کابل قندهار او په ننګرهار کې دي او ډېر ژر به په نورو ولایتونو کې هم موږ اسکالرشپونه اعلانوو تاسو کولی شئ چې زموږ لینک باندې کلیک کړئ او په ویب سایټ کې وګورئ چې په 3 ولایتونو کې کوم پوهنځیګانو کې موږ اسکالرشپونه ورکوو موږ هر یو پوهنتون سره قراردادونه کړي دي نو انشاءالله ستاسو مکمل 3 کلن فیس به قمر ورکوي او تاسو به ورسره درس وای بدون د کوم تشویش نه دا اسکالرشپونه هغه چا دپاره دي څوک چې د مکتب نه فارغ دی لیکن پوهنتون نشي لوستلی اقتصادي مشکلات سره مخامخ دی موږ غواړو د دوی فیسونه ورکو تر څو به دوی لاړ شي خپل پوهنتون نه ولولي یو مقام ته ورسیږي او په بدل کې خپل فامیل غور هم وکړي او سره په جامعه کې د نورو مسلمانانو غور هم وکړي دا هم د یادولې وړ ده چې موږ کوم اسکالرشپونه خورګانو ته لرو هغه مضمون ته لرو کوم چې نظام فی الحال ورته اجازه ورکړې ده او سپورټ کوي نو تاسو کله لاړ شئ ټول معلومات هلته شته دی